اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه لري د هغه پیغمبر علیه السلام مینې دومره اثر پکې کړی دی چې ځان ورته اچي ځان ټوټه ټوټه کړي خو ګوره د پیغمبر علیه السلام په شان کې څوک نه پرېږدي. ګورې زموږ امیران ور نه خرڅوي. تاسې د امارت غیرتمنې خبرې واورئ. ده دې خبر ورکړی وو د دنیا کفارو ته وایي که دا ظلم پر افغانستان باندې بند نه کړي د نن مخ په ایسته موږ خبرې دلته سره کوو ورته جنګیالان موږ ته یوه لار بله پاته نه ده چې موږ دا خپل مظلومان ووینو د هغه یوه لار راپاته ده چې پر ځان باندې بم بوټ کړو او ورسو د کافرانو په مابین کې ځان پټاو او بیا د لعنت پر هغه ملایي لعنت دې پر هغه شیخ وي لعنت دې پر هغه سیاسي وي لعنت دې پر هغه مسلمان وي چې دا پر دې باندې بد وایي او بیا وایي چې دا ځانمرګي ده خلکو ته وایي چې دا جهاد نه وي دا د خپل سیاست جنګ وي دا وایي د پردو جنګ وي. بوش مردار سو د بوش فاتحه واخیستل سول په افغانستان کې د مسلمان فاتحه نه واخیستل سول د اسلام د لمر د امیرالمؤمنین فاتحه نه واخیستل سول د بوش فاتحه هغه مردود رذیل عبدالله واخیستل هغه ته خلک نه وایي چې دا پردی دی هغه ته خلک نه وایي چې دا د بل غلام دی. ما که د خپل امیر دفاع کول ما که د خپل اسلام دفاع کول ما که د خپلې خاورې دفاع کول د خپلو مظلومانو انتقام یې اخیستی بیا دا د کفر غلامان دا د زوژخ ورلړي بیا دا خبرې سره کوي چې دا د بل جنګ دی او د پردو جنګ دی. مسلمانان ګوري موږ داسې افغانان یو غیرتمن قوم یې الله غیرت راښولی دی او دا امارت اسلامي باندې دا اخري خبره ده درته وکړم ګورې مه ګمانه کېږئ. اوس دلته طالبانې سره اخته یې پرون زه یو ځای تللی وم کوچناغ کې یو چا قصه راته کول د یو بل در اوسه پورې سم سړی اوس پر دا خبرې کوي چې طالبان خرڅوي نن سوله روانه ده دا مجاهدین خرڅوي دا د شهیدانو وینې خرڅوي وایي نن دا ګورې مسلمانانو یاد ولرئ یو سړی به خاین سي په داګر د امارت دوه به خاینان سي موږ چې به زرهاو مشایخ او علما لرو په امارت کې دا یو لا پر د خیانت په سترګه ورته ونه ګوري دغه چې دلته ناست دي زما دې قسم د الله پر ذات کې که پر یوه دا فکر لرم چې ما دې خرڅ کړي چې دا څه دلته ناست دا موږ نه خرڅوي. تاسو مه بې اعتماده کېږئ پر دې خپلو علماو دغه قربانۍ چې موږ ورکړي دي دغه علما هم ورکولې چې دا ما ورته ځان ورته اچولی دي پوښتنه وکړه کوم عالم ځان ورته نه دی اچولی سره درته ډېر د علما په دې شانو کې ستړي دي. زما او ستا خو د جنګ یو علاقه او ځای معلوم دی د دې هر سړی دښمن دی. دلته موږ شیخان شهیدان نه کړور دلته موږ علما شهیدان نه کړور د دغه جهاد او د دغه دین پر سر دغه زموږ علما ته نه وټکول سول دا علما موږ نه خرڅوي دا امیران نه خرڅوي پام کوئ دا د غیرت خبرې نه دي چې یو سړی د دنیا فرعون د صلح لپاره غاړه ایښې ده موږ بیا هم د جنګ اعلان کوو دا څوک شهیدان کېږي چې د ځان پردي نه بولومه که مو پردي بللې بیا دلته تاسو ته نه راتلو دا علما نه درته راتلل موږ دا هر بچی هر مجاهد د ځان ورور بولو د ځان انډوال یې بولو پر دې علماو باندې مه ګمانه کېږئ. الله دې صلح راولي دعاوې کوئ خدای دې نور دا مظلوم ولس د افغانستان د دې ظلمه څخه خلاص کړي الله دې نور دا کافر جاهل زموږ د ملک څخه پسې واخلي نور موږ د الله د دې امتحان تاب نه لرو. الله ته ډېر خواستونه کوي دا مسلمانانو ستاسې د دعا او برکات دي دعاوې کوئ خواست کوئ الله ته زارۍ کوئ چې الله نور موږ د دې ظلمه خلاص کړي د ټول دنیا د کفارو څخه د ټول اسلامي ممالک د الله خلاص کړي. موږ د یو اسلامي ملک په بدر یې خوشحاله چې زموږ په بدر یې خوشحاله نو مسلمانانو انشاءالله اخري وخت دی الله دې د دې خلکو قرباني قبوله کړي الله دې د دې شهید پلار کې وي که کورنۍ کې نور مور وي قریبانې وي رب العزت دې هغه مقام چې د بدر شهداو ته ورکړي الله دې دې او د دې اولاد ته ورکړي. وګورئ د دې شهیدانو دا یو ټینګې وي ډېر لږ وخت دی موږ به کفارو ته دا ښکاره کوو چې موږ ستاسې د ظلم پروا نه لرو موږ ستاسې د وینو د بربریت پروا نه لرو موږ ستاسې د جبر پروا نه لرو که زر کاله نور راسره جنګېږي لا موږ درته تیار یو ځکه موږ مسلمانان یو مسلمان په ښځه باندې جنګ اخیستلی بیا خاص کر د افغاني او د پښتون په ښځو جنګ اخیستلی موږ تر قیامته جنګ ته تیار یو دا به ورښکاره کوو کمزورې ورځ چې کافرانو ته ښکاره نه کړي کافر ته به نوې خبرې کوو پر امارت به نه بدګمانه کېږي. الله جل وعلا شانه دې د شهید په خاطر کې چې چا دلته کومک کړی دی الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي. او زما یوه خبره خو ذکر د عمر کوم ځکه هغه هم مذهب دی هغه هم منشور دی
پنځه میټره وخت هغه مې لار ده نو هغه زه ګرد عمر کوم ځکه زه خلکو ته وایم چې نن وخت کې جهاد او مذهب دواړه مهم دي دا دواړه سره پر بغل دي که موږ تاسې خپل د اسلافو تاریخ وګورو دلته نږدې د علمای دیوبند تاریخ وګورئ چې څومره قربانۍ پر جهاد ورکړي دي دا عمر قربانۍ د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب ورکړي دي لکه څنګه چې د وخت د انګریز مخالفت کړی دی تاسې د علمای دیوبند کتابونه وګورئ د عمر د وخت د انګریز د غلامانو د غیر مقلدینو سلفیانو وهابیانو پنجپیریانو مخالفت ورکړی دی په هره زمانه کې علماو دا خدمت کړی دي او دا فتنه لکه کفر چې نن موږ سره دا جنګ کوي چې د توفاق او د تورې د تیاري زور دی د نن د اختلافاتو لپاره دا جنګ روان کړی دی چې راسه سلفۍ سه د امام صاحب پر مذهب بد وایه احناف مشرکان بوله امارت د مشرکانو اډه بوله العیاذ بالله اول ورځ چا راته ویل وایي دلته مې یو چا ته د امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله حفظه الله هغه بیان ور واستوي چې هغه وایي چې په افغانستان کې به وابۍ او پنجپیرۍ نه پرېږدي دا بیان یې زما سره جیب کې شته دلته هغه وایي که به وابۍ او پنجپیرۍ ولیدي پر دا خوله یې وهي چې بله خوله پکې جوړ